ډیر داسې خلک شته چې غریبانانی فقیرانی پیسې وسره نه او غواړي رزق یې تنګي او ډیر ګرځي را ګرځي مولیانو پسې ځي چې وظیفه موږ لرا کوي چې څه لاره هم آزاد شي. دا بیان تر اخره پورې وګورئ. امید کوم چې دا بیان تاسو پوره وګورئ نو تاسو مسلې به پوره حل شي. راځئ چېرته هم مزئ، راځئ چې ټولې په تفصیل سره واورو. بل دعا ډیره قیمتي د نفاق خودنی او د فسق او فجور وغیره بدو صفاتو نه د بچ کېدو دپاره دعا. د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، امام حاکم راوړی دی، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی دعائه، و رسول صلی الله علیه وسلم چې خپلې دعاګانو کې به دا دعا غوښته، اللهم انی اعوذ بک من الفقر، یا الله پناه غواړم په تا سره د غریبۍ نه. یو حدیث را روان دی چې کې رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې یا الله ما مسکین ژوندی ساته. نو هلته مسکین نه مراد عجزي ژوند دی، هغه غریبي او مسکیني ته نه د مراد چې ته بل ته محتاج. نو یا الله ما وساته د غریبۍ نه. وجه دا ده دا غریبي د انسان دنیا ته خو نقصان ورکوي، دا خو واضح ده، دې کې خو وضاحت ته ضرورت نشتی، خو دا غریبي کله د انسان دین ته نقصان ورکوي. غریبۍ د لاسه د انسان نه د دین ډېر کارونه پاتې شي. غریبۍ د لاسه انسان کله نه کله همیشه نه کله نه کله لمونځ او اودس ګډوډ شي. یعنې څوک چې اهتمام کوي که نه، الله رب العزت وله په غریبۍ کې دومره توفیق ورکړی چې تپوس یې وکړه. دومره فقیر ملنګ به چې سوالونه به کوي، سوالونه، او هغه به د خپل دیندارۍ دومره خیال ساتي چې تپوس یې وکړه. خو داسې ده چې کله نا کله د دې غریبۍ د لاسه دینداري ګډوډی شي. ته غواړې چې زه دینداري وکړم، خو مسلې دومره ډېرې شوي دي چې تا ته پکې وخت نه میلاویږي، نه څه لار جوړېږي چې ته پکې دینداري وکړي. نو دا غریبي به نقصاني شوه که نه. نو ځکه دلته وایي چې الله ما د غریبۍ نه وساته، والکفر، او ما د کفر نه وساته. او کفر خو بیا الله دې چې موږ ټول وساتي. والفسوق، او ما د فسق او فجور نه وساته. فسوق په عربۍ کې نافرمانی ته وایي. فسوق څه ته وایي؟ نافرمانی ته وایي. یا الله ما د نافرمانی نه وساته چې ستا نافرمانی چېرته ونه کړه. والشقاق، او یا الله ما د بدبختۍ نه وساته. والنفاق، او ما د منافقت نه وساته. دې کې د اکثرو خبرو مخکې وضاحت شوی ده. منافقت دې ته وایي چې ظاهره کې سړی یو شاني، باطن کې بل شاني. یا الله ما د دې نه وساته. والسمعه، او د نوم کولو نه، د شهرت نه، والریا، او د ریاکارۍ نه، د ښودنې نه. السمعه چې دلته سمعه دې کې د اورېدو معنی پرته ده، یعنې زما نوم مشهور شي. ریاکاري دې کې د ښودنې چې خلک ما ویني. نو اوس دلته دوه مسلې یادې کړي. یوه شهرت فتنه ده، شهرت شر دی، الا هغه شهرت چې انسان په دیندارۍ مشهور شي، هغې کې دوه خبرې دي. هغه داسې چې دی په خپله شهرت نه غواړي، خو رب العالمین وله ورکړي. دویم دا شهرت دته فتنه نه جوړوي. کله داسې هم کېږي، موږ ګورئ په خپله داسې کسان پېژنو چې دیندار او رب العالمین ولا شهرت ورکو، دا هغه شهرت ته لاسې هغه دینداري پرېښوده، نو هغه شهرت فتنه شوه که نه. نو شهرت هغه چې په دیندارۍ انسان ته میلاو شي او د انسان یې نه غواړي، خو الله وله ورکړي. رب العالمین پټ بندگان مشهوروي. دا چې ځان پټ ساتي که نه، الله یې څه کړي؟ راښکاره کړي، مشهوري کړي، او دا د هغه دپاره فتنه ونه ګرځي.
اسی ګوره موږ وخت په وخت دا روایت امام بخاري امام مسلم راوړی امام بخاري کومه ویډیو تاسو لیدلې ده ویډیو شته تصویري خبري څومره مشهور دي دا شهرت الله ورکړی او څه د پاسه 1200 کاله وشو د الله بنده کشان مشهور دی او شهرت یې زیاتېږي اوس دې شهرت کله سړی مشهور شي خو داسې یو څو ورځې دبدبه یي بیا ختم نو ته به کوشش د شهرت نه کوې نن سبا دا لویه فتنه ده چې بس زما یو نوم وچلېږي دنیا والا هم دا مقابله ده او د ډېرو هغو هم دا مقابله ده چې نسبت یې دین ته کېږي چې زما دا ویډیو چا ولیدې ښه دا د شیخ صاحب ډېر اهم او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو امید کوو چې دا بس تاسو خوښ شوی وي لازمي خپلو ملګرو سره شیر کړئ ملاویږو په یو نیکسټ ټاپک کې په یو نیکسټ ویډیو سره موږ له راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله